یو امام مسجد خپل دوه لونو سره 15 کالو پورې بدکاری یعنی زنا کوله. سلامونه دوستانو، د یو امام مسجد د خپل لورګانو سره د 15 کالو پورې بدکاری کوله. ملګرو ټول حقیقت درته په ویډیو کې شریکوم. ملګرو د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم کو چېرې تاسو زموږ په چینل کې نیوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې نشان وهي چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. ملګرو نن در سره یو داسې واقعیا شیر کوم. دا یو امام مسجد یعنی علیم چې دویم واده یې کړی او د دویمې ښځې سره یې دوه لورګانې هم وي. د سبق په بانه به یې د شپې 3-4 بجې خپلې کوټې ته بوتللې او بدکاري به یې ورسره کوله. دوستانو هغه علیم چې موږ ته ښه لاره ښیي او موږ ورپسې مونځونه کوو، هغه عالم دین چې د جمعې په ورځ به په منبر ناست وي او موږ ته د الله او د هغه د رسول سیرت بیانوي، هغې عالم نن د خپلو دوو ناسکو لونو سره بدکاري کړې ده. دوستانو محمد یونس بټ لاهور بکري منډۍ کې امام مسجد او هغه دویم واده کړی او د دویمې ښځې سره یې دوه لورګانې هم وي چې د یوې عمر 12 کاله دی او د بلې 14 کاله دی. دې ظالم پلارو سره داسې بدکاري کوله یعنی زنا کوله. مریم او فاطمه چې عمرونه یې 12 او 14 کاله دی، هغوی په خپل بیان کې داسې ویلي دي چې د به موږ د شپې 3 بجې پاسولو او زموږ سره به یې غلط کار کولو چې موږ ورته وویل چې داسې کار ګناه ده، نو هغه په جواب کې وویل چې ټول پلاران داسې کوي او دې کې ګناه نشته. او موږ ته یې دا هم ویلي و که چېرې تاسو بل چاته حال وویل نو تاسو به سره د موره وسوځوم، نو موږ به هیڅ نه ویل. اخر موږ مور ته وویل چې دا خو زموږ سره داسې کار کوي، نو مور راته وویل چې دا خو زنا ده. فاطمه چې عمر یې 14 کاله دی، هغې په خپل بیان کې ویلي چې زموږ سره به یې بدکاري وکړه او بیا به یې راته وویل چې غسل وکړئ نو بیا به درته قرآن سبق وښایم. ملګرو د میډیکل راپورټ نه هم واضحه شوې ده چې دواړو جینکو سره بدکاري شوې ده. دوستانو داسې پلاران او عالمان چې د خپلو لونو عزت هم نیلاموي، نو داسې پلاران او عالمانو ته سخترینه سزا ورکول پکار دي. او ملګرو زموږ هم د حکومت نه دا مطالبه چې داسې عالمان او پلاران چې د عالمانو نمونه یې شرمولي نو سره عامې سزا ورکول کار دي. ملګرو دا و دردونکې خبر چې در سره مو شریکو. که ویډیو مې خوښه شوي نو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله پامان.